بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو، دلته اختر روز ده، هواسې رالو د جومات ته مانځله. نو دې وړو پکې دا بحث وکړو د پلانکي او د پلانکي وایي ورانه ده. هلکه په څه ورانه ده؟ نو اوس به پته لګوو تقریبا 2 میاشتې وشو چې دوی ورانه ده. نو اوس دې معلومات کوو چې دا په څه ورانه ده او څه صورتحال دی. تاسو دا ویډیو وګورئ او نو د ټولو نه اول راته ته خپل نوم ووایه چې ستا نوم څه دی؟ زما جي زما مسعود نوم دی. او دله ورکړه د ده څه نوم دی؟ جي زما نوم سجاد دی. زما نوم نعیم الله دی. د ورانې څونه وخت وشو او دا په څه وجه ورانه شوې وه؟ ته دا خبرې وکړه. دا جي 2 میاشتې وشوې ده زه ورانه شوې ده او بله جومات کې جي دو یو بل سره والم کړي او جي اپسلوټ ریناټ باندې دوال کړلی د بیا د بار ته ووتو مونږ د جنګ نه قرار دی مالیټر دا یو کس دی سجاد نوم یې دی بار ته ووتو د جنګ مه کوئ او د قاضي صاحب مشر کړو د ټول مدرسې چې ده ورته ویې وایي ته زمونږ مالیټر نه مونږ د قاضي صاحب پسې لاړو. قاضي صاحب رانه ولاغلی. قاضي صاحب راغی دی ورسې لاړو چې نعیم الله مونږ ته ویې نعیم الله وایي چې ته زمونږ مالیټر نه یې. قاضي صاحب وایي چې ما دا ټول مدرسو والا مالیټر کړی دی. اوس قاضي صاحب مونږ 2 لښتې ووالو وایي دی ستاسو د مدرسې مالیټر دی یو بل ته به ماشین نه چلوئ او دلته چا جنګ وکړو مدرسې نه به مونږ وباسلی. ده ورته ویې هلکې ورته راولېږو وایي زما تا سره ورانه ده. دې سجاد ما پسې خط راولېږو چې روغه کو. ما ورته ولیکل اپسلوټلی ناټ. ده بیا ما پسې د بل کس په لاس باندې بیا خط راولېږو. بیا ورته ما وویل چې اپسلوټلی ناټ. دی بیا نقل اورېدو. نن د اختر ورځ ده او زه ورسره که دی روغه کوي اوس به د ده نه خبر واخلو. او مخکې مونږ څه پیش جرګې وکړې دې وړو لوغه نه کوله چې ما یې څه به وکړو دی مشر راغلی دی اوس مونږ له روغه به وکړي. زه دا روغه کوم ښه دا خبره وکړه. ته دا روغه ته ګناه خو خیر د دواړو وي خو دا روغه په دې کې څومره کوششونه ده کړلي مخکې او اوس څنګه چل دی؟ ته روغه کېږه نه. ده ډېر کوششونه کړلي او اوس روغه کومه. کې روغه ته څنګه اوس روغه کېږه نه؟ چې څنګه د ده خوښه یې هغسې زما هم خوښه ده. تا دا روغه ولې نه کوله ته چې اپسلوټلی ناټ تا کې نه کړې وي؟ دې نقل اورېدو به زما نه ده چې به زه خط چې تا صرف اپسلوټلی ناټ پکې بیا تا ولیکل واپس او ده ویل چې روغه کوو. نو اوس روغه وکړئ. ما داسې چل دی که نه چې روغه ډېر ښه شی دی. نو مونږ به د یو بل سره روغې کوو او که په مدرسه کې یا سکول کې د بل چا ورانه وي څنګه چې اوس زما او ستا ورانه ده که نه یو بل سره ورانوئ مه دا ډېر بد چیز دی او زمونږ مونځ هم نه قبلېږي او یو بل سره تنازعات هم مه کوئ. روغه ښه شی دی او مونږ دواړه د سکول ملګري یو زما به د ده سره نه لګېده او اوس دا مشر راغلی اوس زمونږ روغه کوي. پاسه اوس روغه وکړئ پاسه دواړه یو لاس میله دواړه یو ځای شئ میله لاس میله په خیر وکړه په خیر وکړئ بره ګړه وکړه بره ګړه وکړه بیا به یو بل سره جنګ نه کوئ. ښه صحیح شوه؟ ټیک شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنګړي دانه ورسره خامخا ووایئ او یو بل سره ورانوئ مه او د یو بل سره محبت کوئ. محبت څنګه کوئ؟ لکه زما او د دې هلک چې ورانه وي دا ښه نه ده ځکه چې ما او دی ورانه کړو زمونږ مونځ هم نه قبلېږي او بله دا چې نور خلک به هم مونږ ته ګوري بیا به زمونږ د شانتي کېږي او ما او ده چې به په لاره یو بل ولیدل نو مونږ به سر ټیټ کړو نو بیا به مونږ څه ویلی نه شو یو بل ته. نو هغه وخت کې اوس زه افسوس دا دی چې اوس روغه وکئ ځکه چې د 3 ورځو نه چې روغه واوري هغه بیا سره روغه